جرمني ژبه کې د موسن، موستن او موستن ترمنځ توپیر څه ده؟ موسن خو د ټولو زده ده، اوس مهال کې باید معنا ورکوي، لکه wir müssen gehen، موږ باید لاړ سو. موستن د همدې تیر مهال ده، یعنی پخې تغې توم ده، لکه wir müssten gehen، موږ باید تللی وی. خو پام وي موږ تللی یو او باید هم تللی وی، دا داسې یو عمل ښکاره کوي. موستن بیا کنیوکتیف 2 حالت ده، خیالي باید ښکاره کوي، درې جهانو کې کارول کیږي. لومړی د پښیمانتیا د څرګندونې لپاره، لکه wir müssten gehen، موږ باید تللی وی، یعنی نه یو تللی خو باید تللی وی. دوم د شرطیه خیالي جملو کې، لکه wir müssten gehen wenn wir ihn treffen wollten، موږ باید تللی وی که مو غوښتی چې هغه ووینو. دریم په احترامانه غوښتنه کې هم کارول کیږي، لکه Sie müssten jetzt gehen، تاسې باید اوس لاړ شئ. دا امر نه ده، احترامانه غوښتنه ده.